حکومت سره بنګالیونه سر وویل د ولې په بل طرف وچوه. پاکستانی ریاست ته د منظور پښتین تازه خبرداری وایي پر فرضي کرښه دروازې نه منو. که د زور لاره خپله کړئ بیا به د بنګال تاریخ در باندې تکرار شي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي ډېر ژر به د ډیورنډ کرښې د ټولو دروازو په هکله د اړوند سیمو په اتحاد لوی ګام پورته کړي. منظور پښتین دا خبرې پرون د سویلي وزیرستان د انګوره اډې پر لټ ته چې د چمن پر لټ په سیر پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ د عملي کولو پر ضد روان دی. منظور پښتین پرون دغه پر لټ ته وینا کې ویلي چې د دې او چمن پر لټ ملاتړ کوي او ورسره ولاړ دی. نوموړي تر دې وینا وروسته خپل فیسبوک کې لیکلي انشاءالله ډېر ژر به د ډیورنډ لاین ټول ګیټونه په هکله د ټولو سیمو په اتحاد کې یو لوی عمل مخته واوړو چې د ستونزې به حل شي. د هغه په خبره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د خلکو ترمنځ په پاسپورټ تګ راتګ ممکن نه دی او پاکستاني حکومت باید په ډیورنډ فرضي کرښه ټولې دروازې د ولسونو پر مخ پرته له پاسپورټ او ویزې پرانیزي او که چیرې داسې ونه شي نو پښتانه به مجبور شي چې پاکستاني ریاست سره هغه کار وکړي کوم چې بنګال کې ورسره وشو. منظور پښتین پرلتوالو ته دا هم ویلي چې د اسلام آباد سړکونه بند نه کړئ تر هغې چې غوښتنې نه منل کېږي. هغه د چمن او انګور اډې له پرلتوالو غوښتي چې اسلام آباد کې د جنرالانو او وزیرانو سړکونه وتړي او په دې برخه کې به دوی هم ورسره ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستۍ کې د فرضي کرښې پر سر د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ لفظي جنجالونه دوام لري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.